बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू मंगा द एमएस वर्ड यो न्यू वीडियो दा लगा څنګه چې موږ په مخکې ویډیو کې د एमएस वर्ड په پرنٹ باندې کار وکړ څنګه په پرنٹ باندې پرنٹ ورډ کچیر موږ एमएस वर्ड خلاص کو په एमएस वर्ड کې راشه موږ سره ل فایل مینیو کې موږ کارګو فایل مینیو کې موږ پرنٹ باندې کار کړی دی سره پرنٹ کې موږ د ټول چیزونه لوستلی سره د ټول کمانډز راځو موږ نن په سیو اینڈ سینډ باندې کار کوو سره سیو اینڈ سینډ کمانډ کې موږ دا وایو چې سیو اینڈ سینډ کمانډ څه شي دا خو دینه مخکې موږ سره تیوري ضروري ده په تیوري باندې پوهیدل نو مطلب دا دی چې په هغه باندې پوه شئ سیده راځو موږ سیو اینډ سینډ څه ته وایي لکه نوم نه چې پته لګي سیو اینډ سینډ چې وایي کمانډ is used to save a file by different formats and also send a file by different formats okay وای څه کی دا موږ سره یو فایل څه کی یا سیو کوي یا سند کوي سیو مطلب ځان سره وساته سیده مطلب حافظه ته وچو سیده او سند څه مطلب سند مطلب لیګل نو صحیح ده د دې موږ سافټویر شو مطلب ځان سره ساده شو یا همدارنګه یو کس یو چاته لیګل شو فرست ون موږ سره send as attachment ګوره موږ سره ګوره دا send as attachment دی موږ سره لکه څنګه چې موږ एमएस वर्ड کې هم د موږ سره شته سیده راشه एमएस वर्ड ته एमएस वर्ड کې فایل مینیو کې save and send او چیک دا ګوره فرست ون send as attachment او همدارنګه به چې د send using email کې دی سیده send as attachment send a link او send as pdf او send as xpx او send as internet effects خو کچې تیوري ته ګوري هغه هم انداشه مینینګ ورګي ګوره send as attachment څه مینینګ ورګي ول لیکل دا attach a copy of this document to an email و یو ایمیل سره دی attachment وکړه مطلب دا یو ایمیل سره ولېګا لکه څنګه everyone receives separate copies of this document مطلب هر یو کس بل شيږي ته یو کمپنی د کار کوي مطلب send as an attachment یو فایل یې سره د attachment تر سره سره په ایمیل په تر سره د attachment په شان دی نو چې کېږي دا موږ سره ټول سره شیر کېږي change and feedback need to be incorporated manually سره نو مطلب انده مینی ورته چې یو attachment په تر سره سیم کې send a link یو لینک سره send کې دي ځنه شي کې دی باندې بکلی کې همدارنګه pdf څه وي دا ورسته وي او xpx فایل په تر سره send کې همدارنګه send as internet fax راځو موږ دی باندې کار کوو file tabs ول څه شي دا and here we can save our file by different formats such as موږ مختلف فارمټ سره سې کوو لکه موږ راځو دلته एमएस वर्ड او एमएस वर्ड کې ځین لیکل کوو سیده راځو هوم مینیو کې is equal to rand دا لیکل مو کړ سیده او دته مو ټایټل اف شي ورکه فایل ټایپس نوم ورکه سیده هم چیک ور راځم دا سلیکټ نشي نو ورسته رنگ ورکوم او د سایز لګټم او دلته چې کومه میډل دا کومه او دا چې کوم د غزنه دې ته بولډینګ وایي سیده مطلب دا لک راته بولډ کا کوله موږ سره بولډ شي سیده دا مولي کوز دې چې کوم نو دې چې دا یو انډرلاین هم واخله چې باندې کار کوم فایل ټایپس باندې فایل ټایپس کې چیرې فایل ترازم فایل کې شي سیف ترازم سیف کې موږ راځو ګورل ته ګورو چې سیف از ټایپ کوم ټایپ په شان دی غواړي ګور ورډ ډاکومنت word enable macro دا document د سیدا 2097 2003 document دا word template او دا ټول شي د موږ سره word types دي د ځنه هم چې شي کوي سیو کوي شي راشه فایل دا فایل کې څه شي دا موږ سره save and send کې change file types ګوره file types د دې موږ سره change file types کې موږ سره دې چې د ټول مطلب شیر کول دی یا ویب کې ساتل دي موږ سره دا document سي دی باندې تاسو خپل پیږي لکه send using email په تر سره یو فایل سند کول دي خو دینه مخکې باید د فایل ته سر سی بي سره save to web کې سیو کول دي لکه څنګه چې موږ خپل پکچر ګوګل فوټوز کې سیو کوو save to SharePoint دا هم یو سیټ هغه د هم SharePoint ورته وي سره دغه هم تاسو د شي publish as blog post دغه هم تاسو چې خپل دا هغه کوي شي publish کوي شي خپل ډاکومنت document file types کوم دي موږ سره document دي سره یوازې موږ د एमएस वर्ड په شانتي واخله یا همدارنګه ورډ ونه واخله تر 2003 پورې کوم document کې کار کوي مطلب دا چې دا موږ سره send کچیر دا واخله ګور زم اول په document په شانې سیو کا کوم ځای کې زم راشه په ډیسکټاپ کې یو چیک یو نوې فولډر واخله سید نوې فولډر څه کوم एमएस वर्ड या बिल्कुल फोल्डर वाखला अनि डेस्कटॉप बांधे सेव कसे डेस्कटॉप बांधे फाइल टाइप सेव का या ना जब आगे के नगाम से डेस्कटॉप बांधे डायरेक्ट सेव का खा दम सर सेव शे राशि बया फाइल दरजन फाइल की चेक उमरता जेम
خاص سیکنډ نمبر سیف کوم کنټرول A کنټرول C او کنټرول N یو بل فایل ته راغلم کنټرول V پیسټ مې کړ او پیسټ نو وروسته راغلم چې تا سیف کا دا ډایرکټ سیف کا ګوره راشه زم چیک کا ډیزاین ډایرکټ سیف کا کنه فایل مینو کې چیک کا سیف باندې کلیک کا او سیف باندې راشه یا نه زم نه فایل ته راشه فایل کې سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپس همدارنګه ورډ دا واخله او سیو ایز کا کوم چې کې سیو کوم زم په دې ځای کې راشه او دا هم شي کا فایل ټیپس باندې سیو کا او بیا چې کا بیا راشه زم چې سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپس دا او دې کې چې کا اوپن ډاکومېنټس ټیکسټ کې واخله او دا چې کا دا هم سیو کا سو فایل ټیپس may contain features no ها چې کا دې کې 2 واخله او دا چې کا ډیسکټاپ او سیو کا فایل ته راشه فایل کې سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپ او همدارنګه ټمپلیټ واخله او سیو ایز کا سیو ایز نه وروسته راشه موږ سره کوم ځای ته ډیسکټاپ باندې سیو کا خبر راشه موږ چشته سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپس هدا نو وروسته ګورم موږ سره نور دي اذر فایل ټیپس پلان ټیکس ته ویل لکه څنګه چې موږ نوټپیډ کې لیکل کو زم راشه دا چې کا دا دلته سیو کا لکه څنګه چې موږ نوټپیډ کې څنګه لیکل کو ګوره اوکې هلته راشه ګوره زه ورته نوټپیډ پروګرام اخلي دې کې چې دا لیکل وکړه ګوره دا شاندې موږ د لیکل دي دا ګوره نوټپیډ فایل ټیپ ته او د چې دا موږ سره لیکل دي صحیح شو نو راځم ګوره بل فایل کې سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپ کې ریچ ټیکسټ فارمیټ مطلب دا کوم ټیکسټ دی چې کوم فارمیټ ورکړي اندې شانتي سیو کا سیو ایز او راشي چې کا په ډیسکټاپ باندې سیو کړل د موږ سره بیا راشه سیو اینڈ سند کې چینج فایل ټیپس سنگل فایل ویب پیج ګوره لکه ویب پیج په شانتي سیو کا ډیسکټاپ او سیو دا ګوره دا ویب پیج په شانتي ده فایل سیو اینڈ سند چینج فایل ټیپ او همدارنګه چې کا سیو از انذر فایل ټیپ زم بل چاندې ګوره دې نه خپل واخلای ګوره ویب پیج فلټر دا ریچ ټیکسټ او د چې د پلان ټیکسټ او چې د مطلب دا ټول موږ سره دا فارمیټ دي موږ سره موجود دي دا واخله دا کلوز کا څه شي ګوره موږ سره واخله ګوره فرست ون چې راغله دا موږ سره فایل ټیپ یو اماغه شان دی اخسته سیده سیکنډ ګوره فایل ټیپس شه دا کلو کا د پی ډی اف شان دی اخسته سیده خو اوکې خراشه دا بیا دا اخسته سیده د فایل ټیپ ګوره کومه مول غواړي نو سیده شو کوي اوپن ډاکومېنټ ټیکسټ دا دی باندې ودرېږي نو تاسو شي یو وړ کې شانتي ډسپلی درګي چې اوپن ډاکومېنټ ټیکسټ ورته وي کې دا ټول ټیپس وي همدارنګه ګوره فایل ټیپ 2 ته ګوره دا چې د مایکروسافټ ورډ ټمپلیټ دا مطلب عام ټمپلیټ دا چې د ټیکسټ ورته وایي دا او دا چې دا ګوره د اخر کې چې لګلای مایکروسافټ ورډ ماکرو انیبل مطلب کوم کې چې ماکرو د کار کړی وي ماکرو ګوره ام اس ورډ کې موږ سره موجوده ده په دې فایل ویو کې موږ سره ماکرو موجود دی باندې وګور کوسي د ماکرو ډېر مهم کمانډ دی او بیا فایل ټیپ 2 دا ډاکومېنټ ایچ ټی ام ایل دا شی پکې موجود دی دا زموږ د نن ورځې ویډیو د بل ویډیو پورې د الله پامان